زه په اسلام باور لرم ځکه چې اسلام تر ټولو ساینسي دین دی چې موږ به په خپلو خبرو کې بحث وکړو. نه غیر مسلمانان چې د میډیا د اثر د لاندې دي دوی اکثر د اسلام غلط تصویر غردوي، کوم چې زه په خپله هم ردومه. میډیا د اسلام په اړه غلط معلومات خلکو ته خپروي اکثر وخت کې، کوم چې ما پرون د دجال په ښار کې پرې خبرې وفللې د اسلام په اړه د غلطو معلوماتو په موضوع باندې. په همدې ډول دا ملحدان ځکه چې دوی د خدای په اړه سم مفهوم نه پیژني، دوی د خدای هغه مفهوم ردوي. یو څوک چې د خدای صحیح تعریف نه پیژني نو هغه به خامخا ردوي چې خدای خوړلو ته ضرورت لري، خدای آرام ته ضرورت لري، خدای خوب ته ضرورت لري، خدای مدد ته ضرورت لري، خدای په هر څه کې قادر نه دی. خدای نه پوهیږي هغه خدای چې مړ کېدی شي نو هغه یو باطل خدای دی او ملحد همدلته همدغه باطل خدای ردوي چې وایي لا اله، کوم چې د اسلام کلمې لومړی برخه ده چې نشته هیڅ لایق د خدای. دویمه برخه هغه الا الله ده. زه به انشاءالله اوس تشریح کوم. لومړی کار چې زه به وکړم هغه دا دی چې زه به هغې ملحد ته د خدای صحیح مفهوم ورلاندې کړم، صحیح تاریخ ورته وکړم. تر ټولو غوره جواب چې هر مسلمان د قادر مطلق خدای د مفهوم په اړه ورکولی شي د الله سبحانه وتعالی د مفهوم په اړه هغه د سورة الاخلاص حواله ورکول دي. 112 نمبر سورت له 1 څخه تر 4 آیته پورې، کوم کې چې خدای فرمایي وایي هغه الله یو او یکتا دی، الله بېنیازه او تلپاتې دی، نه یې څوک زیږولی دی او نه له چا څخه زیږېدلی دی، د هغه په څېر هیڅ شی نشته دی. دا 4 کرښې د الله سبحانه وتعالی ته پیژندنه ده چې په شاندار طریقې سره په قرآن کې ورکړل شوي دي. اوس چې هر چاته تاسې خدای وایي هغه خدای په دې 4 کرښو باندې تاسو برابر کړئ. که چېرته برابرېده نو خدای دی که نه دی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسېږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. نو موږ مسلمانان د هغه خدای باندې هیڅ اعتراض نه لرو کوم چې په دې 4 کرښو باندې برابرېږي. لومړی دا دی وایي چې الله تعالی یو دی او یکتا دی، الله تعالی بېنیازه او تلپاتې دی، نه یې څوک زیږولی دی او نه له چا څخه زیږېدلی دی او د هغه په شان هیڅ شی نشته دی. نو موږ مسلمانان هیڅ یو داسې خدای باندې اعتراض نه لرو کوم چې د سورة الاخلاص په دې ازموینه کې کامیابېدلی شي. سورة الاخلاص د خدای د معلومولو لپاره دا تیولوژي ده. شاید تاسو تیولوژي یا د ازموینې معنی پیژنئ. که تاسو غواړئ چې د سرو زرو معلومات واخلئ او سره زر وپیژنئ نو تاسو څه کوئ؟ تاسو زرګر ته ځئ او زرګر دا تصدیق کوي چې سره زر څومره خالص دي. هغه ستاسو د سرو زرو موازنه اخلي او په یو داسې بل کاڼي باندې هغه مږي او په دې سره هغه د سرو زرو موازنه کوي. دا رنګ په دې اساس هغه تاسو ته وایي چې دا 22 کیرټه دي، 21 کیرټه دي یا 24 کیرټه دي او یا ممکن هغه وایي چې دا بیخي سره زر دي نه، ځکه چې هر ځلیدونکی شی هغه سره زر نه وي. سورة الاخلاص د الهیت د معلومولو لپاره دا یو ټیسټ دی موږ سره. هر هغه خدای چې تاسو عبادت کوئ هغه د سورة الاخلاص په ازموینه کې تاسې واچوئ، هغه رښتیا هم په دې ازموینه کې کامیاب شو نو هغه صحیح دی، که نه نو دا بیا باطل خدای دی. د مثال په طور ځینې داسې انسانان شته یعنی بګوان راجنش چې د خدای په توګه ګڼل کېږي. یو ځل یو هندو د سوال او جواب په ناسته کې له ما څخه پوښتنه وکړله، موږ هندوان بګوان راجنش دا خدای نه منو. ما هیڅکله نه دی ویلي چې هندوان په دې باور دي چې بګوان راجنش خدای دی. ما د هندوانو مذهبي کتابونه لوستلي دي. د هندوانو په مذهبي کتابونو کې هیڅ ځای نه دی ویل شوي چې بګوان راجنش دا خدای دی. ما ویل چې ځینې انسانان باور لري چې بګوان راجنش دا خدای دی. راځئ چې دا بګوان راجنش دا په سورة الاخلاص په ازموینه کې واچو. لومړی دا وایي الله تعالی یو دی. آیا بګوان راجنش هغه یو او یوازې نه دی؟ داسې ډېر انسانان شته چې هغه د خدایي دعوه کوي. نو بګوان راجنش دا یو نه دی. په خاص طور هغه هیواد چې زه ترې راغلی یم هندوستان، په زرګونو کسانو د خدایي دعوه پکې کړې ده. نو بګوان راجنش هغه یوازینی نه دی په دې کې. راځئ بلې ازموینې ته لاړ شو. الله بېنیازه او تلپاتې دی. آیا بګوان راجنش دا بېنیازه او تلپاتې و؟ کله چې موږ هغه لیکنه ګورو کوم چې د هغې د خپل ژوند باره کې لیکلې ده، هغه په خپل ځان باره کې لیکي چې هغه د نفس تنګۍ یا د سالنډۍ په ناروغۍ باندې اخته و، د ملا د دایمي درد څخه د شوګر په ناروغۍ باندې هم هغه اخته و. تصور وکړئ چې قادر مطلق خدای هغه په نفس په تنګۍ باندې اخته وي، د ملا په دایمي درد باندې اخته وي، په شوګر باندې اخته وي. درېیمه ازموینه، نه یې څوک زیږولي
او نه له چا زیږېدلی دی. موږ پوهیږو چې بګوان رجنیش هغه په مدیا پردیش کې زیږېدلی و. هغه مور او پلار لرل او په 1901 کال کې هغه امریکې ته ځي او د اورېګون په ایالات کې هغه یو خپل کلی شروع کوي چې د راجنیش پورم په نوم باندې یادېږي او هلته هغه په لسګونو زره امریکایان هغه دوکه کړي وو. وروسته بیا امریکا حکومت هغه نیسي او د زندان د تنبو شاته یې اچوي او راجنیش هغه ادعا کوي چې د امریکا حکومت هغه ته تدریجاً زهر ورکوي. تصور وکړئ چې قادر مطلق خدای هغه د زندان د تنبو شاته اچول کیږي او بیا تدریجاً زهر ورکول کیږي او هغه باندې دغه زهر اثر کوي او وروسته بیا په 1915 کال کې د امریکا حکومت هغه له هیواده وباسي. هغه بیرته هندوستان ته راځي، د پونی ښار ته ځي چیرته چې هغه خپل مرکز درلوده. هغه ځي او بیا د اوشوکومان نوم پکې دی او که تاسو پونی کې د هغه مرکز اوشوکومان ته لاړ شئ او که تاسو یو سمادي ته لاړ شئ، سمادي د یو کس د مرګ نه وروسته وي، هغوی یې سوځوي او هیره یې هلته ساتل کیږي، دې ته سمادي وایي. کله چې تاسو یو سمادي ته ځئ نو د هغې سمادي په ګاڼۍ باندې داسې لیکل شوي دي چې بګوان راجنیش اوشو هیڅ کله نه دی زیږېدلی، هیڅ کله نه دی مړ شوی، مګر ځمکې ته یو چکر ووهه د 1901 کال د دسمبر له 11 نیټۍ تر 1990 کال د جنوري د 19 نیټې پورې هیڅ کله نه دی زیږېدلی، هیڅ کله نه دی مړ شوی، مګر د ځمکې یو چکر دپاره راغلی و. صرف هغوی د سمادي د ګاڼۍ باندې دا خبرې هم لیکلي دي چې هغوی ته ویزه نه ورکول کېدله د نړۍ د 21 مختلفو هیوادونو لپاره. تصور وکړئ چې قادر مطلق خدای دا نړۍ ته راځي تر څو د نړۍ یو چکر ووهي او ویزو ته بیا اړتیا لري. د یونان لوی پادري ویل که تاسو راجنیش له دې هیواد بهر ونه باسئ موږ به د هغه کور او د هغه شاګردانو کورونه وسوځوو او اخرنۍ ازموینه دا چې د هغې په څیر باندې هیڅ څوک نشته. هر هغه شیبه چې تاسو خدای په دې نړۍ کې د هر څه سره یو شان بولئ نو هغسې کس د خدای نشي کېدلی، د هغه په څیر هیڅ شی نشته دی. موږ راجنیش پیژنو د عادي انسانانو په څیر، یو پوزه، یو خوله یې لرله، 2 سترګې، 2 غوږونه یې لرل او 2 لاسونه او دغه شانتي سپینه ګیره. هر هغه شیبه چې تاسو خدای په دې نړۍ کې د هر څه په شان دی ګورئ نو دا خدای نشي کېدلی. د مثال په توګه کله چې څوک ووایي چې قادر مطلق خدای زر چنده د ارنولډ شوارسنیګر په مقابله کې هغه قوي دی، تاسو ارنولډ شوارسنیګر پیژنئ، هغه سړی چې د میسټر یونیورس لقب لري، یعنی د کائناتو تر ټولو قوي انسان، هغه میسټر ورلد دی، په نړۍ کې تر ټولو قوي سړی دی. هر هغه شیبه چې تاسو خدای په دې نړۍ کې د هر څه سره مقابله کولی شئ، که هغه ارنولډ شوارسنیګر وي، که هغه دارا سینګ وي، که هغه ګینګ وي، که هغه زر چنده وي او که هغه میلیون چنده وي، هر هغه شیبه چې تاسو خدای په دې نړۍ کې د یو څیز سره تاسو مقابله کولی شئ نو هغه خدای نشي کېدلی، د هغه په څیر هیڅ څه نشته دی. دا 4 خاصیتونه دي د الله سبحانه وتعالی کوم چې په قرآن کې ورکړل شوي دي. که هر څوک وایي فلانی کس هغه خدای دی، که هغه په دې 4 شرطونو باندې برابر وي نو موږ مسلمانان هیڅ اعتراض نه لرو، موږ هیڅ اعتراض نه لرو د هغه کس د خدای په منلو کې. نو زه غواړم دا خبر مخاطب کړم د خلکو هغې درېیمې ډلې ته چې په خدای باور لري. هغه خدای چې تاسو عبادت کوئ د سورة الاخلاص په دې ازموینه کې هغه کامیابېدلی شي، هغه ریښتونی خدای دی. که هغه د سورة الاخلاص په دې ازموینه کې بریالی نه شو هغه باطل خدای دی. شاید ډېر داسې خلک وي چې په خدای باور لري، نو هیله ده چې په منطقي ډول فکر وکړئ. ستاسو خدای باید داسې یو کس نه وي چې آرام ته اړتیا لري، داسې یو کس نه وي چې خوب ته ضرورت لري، داسې یو کس باید نه وي چې خوړلو ته ضرورت لري، داسې یو کس نه وي چې نورو مرستو ته ضرورت لري. ستاسو خدای داسې یو څوک نه وي چې هغه مړ کېدی نه شي. که هغه په دې 4 کرښو شرایطو باندې بریالی کېدی شي د سورة الاخلاص په دې کرښو باندې، هغه ریښتونی خدای دی. نو هر هغه څوک چې په خدای باور لري هغه به خامخا په منطقي ډول موافقه وکړي چې دا د خدای په اړه سم مفهوم دی.